أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. يوزنفر فجمد الشريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دمانی عزت مندرو منچرا ونشیو یودیر مکرم محترم او خوش قسمت او خوش بخت بی دا تعزیت پر سلسلہ کرا ونشیو. اللہ پاک داغی مغفرت نصیب کی او دا جمعی دا شبی دا وفات او دا تدفین دان اللہ داغی دا پارا باعث دا برکت او دا سعادت و گر دا زمون ایمان دی چې د مرګ نه څوک خلاصېدی نشي. کم وخت او کم ورځ او کم میاشت او کم لمحه چې الله پاک د انسان د مرګ لپاره مقدره کړې ده، نه د ځمکې پیدا وي او نه اسمانونه کائنات اسم نو پیدا و الله ته د مخکې نه ده علم او الله د مخکې نه ځان سره دې خبرو فیصله کړې وه چې فلان کې به په فلان کې تاریخ پیدا کوم او په فلان کې ټیم به د دنیا د رخصت کوم. اصل مقصد جدا شی دی هغه د الله پاک د طرف نه یو انعام د چاله او سزا د چاله. انعام د جنت شکل کې دی او سزا د عذابونو د دوزخ په شکل کې. او د دغه جزا او د سزا نه مخکې یو لوی میدان دی چې په هغه میدان کې به دا ټول مخلوق را جمع کوي او د دنیا د اعمالو صالحه او سیئه او بد او خو هغه حساب کتاب وکړي. احتسابي میدان اینه پس به فیصله وشي او د دنیا د اجر د دغه جزا او د سزا لپاره د ازمایش لمحات وګڼي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله لا اله الا هو. دیکھیں اللہ خپل عظیم قدرت ښکاره کوي چې معبود برحقه بغیر د الله نه بل څوک نشته. او بیا چې څوک معبود برحقي او بل څوک نی نو دې کې د الله لوی قدرت راغی چې الله سره په قدرت کې بل څوک شریک نشته او په طاقت کې یعنی بیا به دوه درې څلور خدایان. الله سره په خپل خپل صفاتو کې څوک شریک نشته او نه الله سره په خپل افعال او کارونو کې شریک نشته. هیڅوک نشته. دغه یک تنها ذات دی او د هغه ډېر عظیم صفات او افعال دي او د بل چا نشته. نو دغه ذات د دې قابل شو چې ده ته مونږ سجده ولګو، د ده عبادت وکړو. بل څوک د دې لایق او قابل نه دی چې د هغه بندګي وشي. چې دا تمهید یې کېښود الله پاک. هغې نه پس فرمایي لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. یو ورځ را روانه ده هغې کې به تاسو را جمع کوم. زه به جمع کوم. هغه ذات به جمع کوي چې هغه نه لوی طاقت والا بل څوک نشته. هغه ذات به جمع کوي چې د هغه نه ښایسته صفاتو والا بل څوک نشته. هغه ذات به جمع کوي چې د هغه قدرت ته د چا ذهن او فکر او سوچ نشي رسېدی. هغه جمع کوي په دې ورځ. او ما وی د احتساب میدان د دنیا کې د ښو بدو جزا او سزا به پکې ملاویږي. فیصله به دغلته کېږي یا جنت او یا دوزخ. لا ریب فیه ځکه وایي چې خلق په ذهن کې دا راځي چې دا ټول مخلوق به څنګه یو ځای کېږي. یاره دا د مبالغې خبره کوي. په دې کې به تعویل کوو کې استعاره کې نایب اخلو. بعضې وخت کې د یو په ظاهري معنا یې وي او خلک یې بله معنا مراد کوي. لکه څوک چاته ویل که دا کار وکړه که دې ونه کړه مړ به دې کړه نو وجني نه. او مراد دا دی چې هغه یو دردګي ورکړولې یا یو سړی چاته وایي شل ځله مې درته وویل چې دا کار وکړه بیا ولې نه کوې نو شل ځله یې نه وي یا دوه درې څلور ځله وي. نو بعضې وخت د یو لفظ ظاهري معنا نه مراد بله مراد نو هسې نه د الله د دې نه څه بله معنا مراد دی. نو وی لا ریب فیه وایي د دې په حقوق کې شک نشته او تاسو هم پکې شک مه کوئ.
او کته دلیل سره چې دا ټول مخلوق برا یو ځای کېږي په یو میدان کې والله به دا په څنګه ټول یو ځای کېږي او دا به چوره چورې بیا به څنګه راپاسي او دا به څنګه چلی دا ټول مشرق نه مغرب پورې د کائناتو د آدم علیه السلام نه ونیسه تر قیامت پورې انسانانو پیریان بل الله ویلي په قرآن شریف کې د دې خبرې د بعث بعد الموت ودلته الله یو ډېر ښایسته دلیل وایي اصلې ومن اصدق من الله حدیثا تاسو خدای ته رښتونې وایه که نه او بېشک نو د الله وایي زه رښتونې بې دلیله د رښتونې خبره خلک مني اوس دغې میدان ته چې سړی رسي د هغې یو لاره لکه ده چې دلته رالم یو لاره وه په هغې رالم هغې لارې ته د مرګ لاره ویلې کېږي د مرګ په لار به ټول ورځي دغه میدان ته د دې نه هېڅوک هم نشي بچ کېدی کل نفس ذایقة الموت هم د ساه شی به د مرګ څخه خامخا کوي او دې کې د دنیا د پشانتکارم د دنیا کې په یو بوتل چې کارخانه جوړ کړي نو پې ولیکي 15 کاله پس دا ایکسپایر دی یا دا نور داروګانې د بوټو بوټو په هغې لیکلي 10 کاله پس ایکسپایر دی او پاسپورټ جوړ کې په هغې لیکلي 15 کاله پس ایکسپایر دی او شناختي کارت په هر څیز د ایکسپایري ډیټ وي او د انسان او معین تاریخ یې ګوري او د انسان د ژوند ایکسپایري ډیټ شته خو معین نه دی صرف الله ته معلوم دی ګوره زه تاسو ته یو مثال به درکړم د دنیا چې د کومې محکمې سیکرټري وي د هغه محکمې اجمالي جانچ پړتال ټولو ته معلوم وي لکه زه به یو مثال درکړم د صحت چې کوم سیکرټري دی نو هغه ته دا معلومه وي چې زما په صوبه کې دومره واړه هسپتالونه دي بیچیوز دی او دومره تحصیل هیډ کوارټرز د هسپتالونه دي دومره غټ دي دا حتی دا هم پته چې زما دومره بجټ دی دونه خرچه کېږي د هغې مطابق هغې په جون کې بجټ جوړوي چې دا معلومات نه بجټ بیسنګ تیاره او که متیاد نی نو کمپیوټر له ټک ورکړي نو پته ولګي چې 400 کې دومره هسپتالونه دومره سټاف دومره تنخواګانې نه ورکوي هر وخت او دې ته پته ای جی آفس ته وغیره ته ولېږي نو د هرې محکمې سیکرټري ته خپله محکمه سکول پرنسپل ته خپل سکول دی معلوم دومره سټاف دی پکې او دومره هلکان دي او دومره مې آمد دی دومره مې خرچه ده لیکن هغه فرشته چې د انسانانو او د دې روح شي سا وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل تپوس وی ته د ګڼو خلکو نصیب په یو ځل سا وباسي لکه هغه زمانه کې به کشتۍ غرقه شو مثال دې زمانه کې موټر اکسیډنټ وکړي جاز پرېوځي یا دماکه وشي نو هغه ورته وایي ما له خدای پاک لښکرې فرشتې راکړې دي زه په خپله ساه نه وباسم لېږل کوم کله یو پسې کله بل ملک الموت ورته خو دونه طاقت الله په خپله راکړې که زه په اووم اسمان کې کښېنم که نه او دا خپلې 2 ګوتې ټول جاندار مخلوق ته مخامخ کړم جاندار کې څوک راغی انسان او پیرې او پرند او دریاب کې بیان او میږي او دا ټول نو په یو سیکنډ کې په یو لمحه کې د دې ټولو له په دې 2 ګوتو ساه راخکې شي دومره طاقت الله ورکړي نو حضور پاک ورته وفرمایل تا ته خو دا معلومات دي چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله مري وایي نه دې لاس کې راته دا هر څه پراته دي لکه لاس کې یو شی پروت دی او ته دې راغلی دقسې چې زه راغېشتل کوم د دې مخلوق نه نو زه راغېشتی شم خو ما ته دا علم نشته چې فلان کې به کله مري او فلان کې به کله مري الله راکوي راته الله راته وښایي الله راته وښایي ورشه فلان کې مړ کا او فلان زه به وله سبب پیدا کړم ته به دې ساه واخلې د دې څیزونه علم رب العالمین سره دی ملائکې مقربین هم پرې نه دي خبره کړې بعضې پیغمبرانو ته الله خپل امرونه ښوولي بعضې انبیاو ته او بعضو ته یې نه هم دي ښوولي نو چې کوم ټیم د انسان دپاره مقرر دی بس هغې کې مخکېوالی رسوایي نشته خو زمانو یو بنیادي خبره بله
د دنیا دا زندگی خود آزمایش زندگی هم په سړو ده هم په ښځو خو دا چې موږ د چا تعزیت ته راغلي او ناست یو نو دا ډېر مبارک بنیادم و. ولې مبارک بنیادم؟ د چا دی د یو ډېر لوی عالم او د احادیثو د شیخ او د تفسیر د شیخ خدمت کوي. په ښځو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولې مبارکه بیبي وه؟ حضور پاک بیانوله او داسې بیانوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیبي عایشې نه وایي ما له پې کله غوسه راغله، حالانکې وی زه لا پیدا م وم چې هغه وفات وه. یو روایت کې هم داسې راځي او بیا به ما له غوسه نو بلې خو هله غوسه ورځي په بل چې یو ځای په کور کې دننه یا د کور نه جوړۍ ده دواړه جمع نو د ما له ولې دا غوسه راتله؟ وی دا د دې وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ډېر زیات ذکر کوم. ما به وی په دنیا کې بله ښځه نه وه بس دا یو بوډۍ وه امرا و شدقین بوډۍ چې داسې بوډۍ چې ناوښتي سره نیولي بله نه وه. وی رسول الله مبارک به مسکې شو انها کانت و کانت هم دقه یو ښځه وه هم دقه وه او دقه وه بله نه وه. ما له د خدای بچي را کړي دي او یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او ما ته ووې چې خدیجه ناسته ده یو خو وله زیری ورکړه چې دې له به الله په جنت کې د یوې ملغلرې نه یو محل ورکوي د یوې ملغلرې محل یو کوټني تاسو ورشئ دا محلات وګورئ نو په جرګونو کې وي په هغې کې بلا څیزونه دننه او په هغې کې پیوند او ټانکه به ني د یو ملغلرې نه به او خدیجې ته وایه اقرأها من ربها السلام چې په الله پاک تا ته سپېشلو کې صلات وایي. دا ولې او دې مناقب د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په کتابونو کې دي نو ولې دې د حضور پاک په سچه خدمت کړې؟ خیر النساء بهترین ښځو کې خدیجه بنت خویلد د حضرت مریم صفت ولیکي چې رسول الله مبارک په ښځو کې بهترینه بیبي ده ځکه د حضرت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی. د آسیې د فرعون ښځه د فرعون د هغې ولې صفت کېږي؟ ځکه د موسی علیه السلام پرورش یې کړی. د عایشې بیبي ولې صفت کېږي؟ د حضور پاک خدمت یې کړی. نو د علماو ښځې خو قسم دی ډېرې خدای بخلي وي یاره دې ته رښتیا وایي. ولې؟ ځکه دا خپل د عالم خاوند خدمت کوي. نو د عالم خدمت څه د عالم خدمت خدا نه کي پتلون والا استری کاوه یا شاک ہوتے استری کاوه. د عالم خدمت دی چې تهجد لوته وکړي اوبه والا ګرمې کړي جانماز ورته کړي مسواک ورته برابر کړي کتاب راواله د المارۍ نه ولا راواله قرآن شریف راواله ولا راواله. زما والده صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي حاجی محمد صاحب دلته راسي دا بالکل امي وه هغه زمانه کې د ښځو علم نو بالکل نو. نو ما ته ویې چې باباجي زموږ یاده مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغې څخه نو یې ما ته به ویې دا پلانکي کتاب راواله پلانکي نو زه خو په خط نه پوهېدم او نه د کتاب په نوم پوهېدم نو ما پې ځان ته نښې کړې وې. وی ما ته به ویې چې د هغه هم داسې نومونه به هغې ته یادول داسې نومونه چې هغې ته راغېشتل اسانې. وی ما ته چې شیخ راواله اشیعة العلماء د شیخ عبدالحق دهلوي د مشکات حاشیه شیخ عبدالحق دهلوي. نو ما ته به خاندوري هغه شیخ ته وی که نه وی تا سره شته که نشته. وی ما پې ځان له شین کمیس وله جوړ کړی په هغې به مې پېژانده پلانکې راوله پلانکې راوله پلانکې نو ما پې نښه کړې نو هغه کتاب به مې ونه راوړه. نو د علماو د ښځو څه کار یا د علماو د انګیر نو هغه د عالم له کتاب راغله عالم دپاره اوبه برابر کا جامع والا برابر کا جمعه منزل دی
बयान लदी दर्स लदी पटके वाला रवाना और तेसरी का सप्लाई वाला पॉलिश का माशाअल्लाह लदी नबी खिदमत बनते या चीज भी आलिमी तरबियत की बच्ची ना खुदा आलिम जोड़ लूर ना खुदा आलिम जोड़ा कसम दे लदी नबी नियामत बनती ډېرې ښځې به دی چې خاوند له به د شرابو بوتل لري حقیقت ته ده ډېرې ښځې به دی چې خاوند له به حرام خوراک به روړي ښځې ته پته وي چې دی مرداره راوړه ابو له پخوي او خاوند ته به ږدي او ډېرې ښځې به دی چې کور ته مشتبه شي راشي او ته پته ولګي ما به چاله صدقه خیرات ورکړي نه بیا په خپله خورو نو بیا خاوند له ورکړي ډېرې ښځې به دی چې خولې به یې بغیر د کنځلو او د خیرونو بل څه په ژبه نه راځي او ډېرې به دی چې سهار به په خپل هم تلاوت کوي بچو ته به قرآن شریف کېږي او په کور کې به د زنانو درسونه مې ډېره خوش قسمته به بله کمه کېدی شي علماء ښځې د پټکي خدمت کوي د سنت لباس خدمت کوي خاوند له د یخو ګرمو انتظام کوي او د خاوند خیال ساتي مدد ورسره کوي په درسونو کې قسم دې د ښځو نه خدای ډېر لوی کار اخیستی زموږ بخاري شریف کې دا موجوده منکم لولو دا د هغه یو شاګرد د فربري اوږد نوم یې دی خیر د هغه موږ ته هغه ته لیکلی لیکن یو ښځه هم د هغه شاګرده پاتې شوې یو ښځه هغې ښځې به د امام بخاري نه د پردې نه پورې هغه حدیث اورېدل لیکل یو نسخه د هغې ده زموږ د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه یوه بیبي عالمه وه او څنګه عالمه وه ماشاءالله تاسو تاریخ وګورئ سند کې حافظ ابن حجر د احادیثو درسونه کول دقسې د هغه بیبي د احادیثو درسونه وکړل مستقل د احادیثو درس او د حافظ ابن حجر غوندې سړي سره چې هغه د علم غرو هغې به ورسره بحثونه کړي د حافظ ابن حجر سره یې بحثونه کړي دا دومره لویه ښځه وه دومره مضبوطه ښځه وه او چې حافظ به کتاب لیکه نو دې بیبي له به یې ورکړه خلک چې کتاب ولیکي نو استاد د یو سی یا بل عالم نه په دې نظرثاني وکړه بیبي له به یې ورکړه وی اونیسي نو وی د دې نظرثاني وکړه نو هغې به نظرثاني د حافظ ابن حجر د کتاب ورکړه شکر زموږ په دې وطن کې ډېرې ښځې چې نکې خدای عالمانې کړې او حافظات یې شوې د قرآن شریف خو خبره مې دې پورې کوله روم چې د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم اهلیه محترمه ډېره نیکه بیبي وه چې د یو غټ شیخ الحدیث او شیخ التفسیر او د خپلو بچو او د لونو بهترین تربیت د بچو بهترین خدمت د ټولو هغې کړی دا لویه خبره ده او بیا چې د خاوند نه مخکې چې خاوند د عالمي نو دا په دعا کې نه یېرېږي زمونږ به څه دعا یې دعا د احادیثو د استادي چې د حدیثو د درس نه پس یا د تفسیر د درس نه پس بیا دعا کوي هغې کې بیا د ښځې صحیح مستقل د بیبي صحیح لباس خدای نه دی ویلی د دواړو یو بل لباس دی لباس جامه خو د لباس چې ورته خدای ویل دي خو ډېرې وجې دي موږ ظاهر یې دا معنا کړو چې د یو بل پرده ده نه دي کې ډېرې وجې لباس زینت دی خذو زینتکم عند کل مسجد هلته لباس یې نه دی ویلی البسو نه دی ویلی یا بل تعبیر نه زینت یې ورته ویل نو خاوند د ښځې ډول دی او ښځه د خاوند ډول دی او لباس د انسان وجود سره جنګېدلی وي اتصال یو بل لباس د سړي پرده راوړي سړي د سړي ډول راوړي سړي وجود سره جنګېدلی انسان لباس لري که خو حیوان یو خشته به دی نو د ډېر وجوهات نو زما نور زموږ ایمان ما د بابا خیال چې دا د څلور کاله نه به شوي څلور میاشتې به شوي یا پنځه چې د پېښور ته مې اول رښتیا راغلی وم یو ملګري لیک داسې څه مسله وه هغې نه راوستم یو ځل دعا
او شیخ سے په مونږ ډېر ګران هم دی، مکرم او محترم هم دی. دعا ورته وکړئ دې علیه محترم ته چې الله پاک یې آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، د قبر راحت